هر هغه خلک چې په ښارونو کې کاروبار لري نو د لوږې پر وخت کې تل هڅه کوي یو داسې هوټل ته لاړ شي چې خواړه یې خوندور، قیمتونه یې مناسب، چاپیریال یې پاک او مالک یې رښتینی ایماندار او د اعتماد وړ شخص وي. که چیرې ستاسې هوټل کې دغه ځانګړتیاوې وي نو مشتریان به مو بیرته راځي. یو بل به هم له ځان سره راولي. محمد رضوان یو له هغه ځوانانو څخه دی چې په ډیر کم وخت کې د ډیوه بریاني په نوم دغه هوټل جوړ او مشهور کړ. نوموړی له کاون سره د خپل کار د پیل او اوسني حالت په اړه معلومات شریکوي. محمد رضوان مې نوم ده، د لوګر ولایت څخه یم او په کال په 2002 کې موږ له پاکستان څخه مهاجر شول، افغانستان ته راغلو. نو په کال 2003 کې مې د ابتدایي مکتب درسونه یعنی مکتب په سید محمد شاه مینه کې مې شروع کړ او په کال 2011 کې زه له مکتب څخه فارغ شوم په عالي درجه. نو بیا مې پوهنتون شروع کړ، کانکور مې وویلې. کانکور نه بعد بیا د کابل پوهنتون ته په عالي درجه 399.20 زه کابل پوهنتون ته کامیاب شوم د حقوق په بخش کې. هلته مې درسونه شروع کړل. نو په 2022 کې زه له کابل پوهنتون څخه عالي درجه کامیاب شوم چې هغه کې مې درس شروع کړل، په وظیفه مې شروع کړه په لوی څارنوالۍ کې. لوی څارنوالۍ کې مې وظیفه شروع کړه، تر هغه امارات راغی. امارات چې راغی نو ما دا وظیفه بیا یو 8 میاشتې مې وکړل چې تر هغو د دولت لخوا تنقیص شروع شو. په هغه تنقیص کې شمول زما 1 څارنوالان تنقیص شول چې په هغه کې زه ومومه. نو زیات وخت زه داسې یو 2-3 میاشتې بیکاره وم، ما څه وکړم وظیفه زیاتر جو کې مې انټرویو زیاتر جو کې مې CV لېږلی و او وزارتونو ته، خو وظیفه راته پیدا نه سو. نو زه راغلم دغه بریاني مې شروع وکړه. ما راځه خدای مهربان ده یو څه به دومره به پیدا سي، دغه نه کور کې بیکاره کېدم دا کار. خو زیاتر خلک دا ویلی چې تا 14 کاله درس ویلی دا بریاني مه خرڅوه، بریاني مه خرڅولی چې دغه بخشو کې وګوره چې کوم کار مار پیدا سي. خو دې بخشو کې بیا پیدا نه سو. بس دا بریاني مې شروع وکړه او کراچۍ مې ځان ته واخیسته. که څه هم دا پیسې ما خرڅ کړي وو، ولې ما سره پیسې نه وو، پیسې مې خرڅ کړل، دا کراچۍ مې جوړ کړو، بس دا بریاني مې شروع کړو. بیا شکر الحمدلله وچلېده. نو وچلېده، دومره وچلېده چې دا مشتریان بیخي ګراکان را باندې بیخي زیات شول. نو د ما کراچۍ دلته دا سړک باندې ما درولې وو. بیا په دې وخت کې دا شاروالي هم لږ په تنګولو، ولې چې دا دولتي ځای ده او سړک ده، دلته د موټرانو ځای ده، نه د موږ درولو ځای. بیا موږ راغلو دلته مې چې کله دراوو بیا دا به ګراکان را باندې زیات شول. زه مجبور شوم چې یو دوکان ونیسم. مخکې مې یو وړوکی دوکان درلود چې یو 5-6 نفره پکې جای سي. نو ورځ تر بلې مشتریان را باندې زیات شول. د بریاني خلک ته خوند ورکړله، ولې زه خپله د دې بریاني مسالې ټول د پاکستان بلوچستان څخه راوړم. هلته سریاب کې یو المدینه بریاني ده، هغه کې زموږ ماما زوی ده، اشپز ده پکې. بیا هغه ته ما وویل ما داسې یو بریاني زه خرڅوم دلته، بس دا ماته مساله پکار ده چې پاکستان غوندې مسالې. بیا هغه د هغه جره مساله رالیږي او زه دلته یې کاروم. بیا اوس دا زیات خلک ته خوند ورکړی ده چې داسې ورځ داسې مشتریان له کارتیسې نه، کارت پروان نه، ارزان قیمت نه، له لرو جیو څخه خلک راځي دلته بریاني پسې. او شکر الحمدلله مخکې یو دیګ و، اوس نو شکر الحمدلله یو 5 دیګه 6 دیګه وځي. هغه هم زه رسیدګي نه شم کولی، وځي تنها یم پکې. نور کسان شته نو د پخول یو 6 دیګه او 5 دیګه یو نفر پخول باندې دا بیا ډېر سخت ده. نو به شکر د دومره دی چې رسیدګي ورته کوی سو. کله کله کم سي دا پرون شپه کم سول بریاني ما نه سو رسیدګي. جمعه مشتریان د موږ د جمعې او د پنجشنبې په ورځ زیاتره مشتریان راځي، لرې جو نه راځي. نو بریاني خلاص ول، بیا هم دلته مشتریان را روان وو، څوک د کارت پروان نه، چا د کارت څه نه، شارنو نه، دیو جو نه ارزان قیمته پلي چرخي نه خلک را روان وو، خو د موږ بریاني خلاص ول. نو شکر الحمدلله اوس مخ په هغه روان یم او
هغه خلک چې ویلې چې وظیفه نشته وظیفه نشي کولی ته لیسانس یې ولې دا کارونه کوي نو اوس هغوی اوس آفریني راکوي چې یعنې آفرین دی په دې کار او زه په دې کیسه کې هم نه یم چې ما لیسانس کړی ده ما درس ویلی زه باید په خپله هغه رشته کې کار وکړم مهم دا نه ده مهم دا ده چې بېکاره پاتې نه سو ولې ما دغلته دغه رستوران جوړ کړ ما سره 6 نفره اوس کار کوي په شمول د ما 6 نفره نور هم کارګران دي را سره چې کار کوي یو مڼۍ ډوډۍ یو حلاله نفقه پیدا کوي کور لپاره دا موږ لپاره هم د خوشحالۍ ځای دی د هغوی لپاره هم د خوشحالۍ ځای دی چې یو کراچۍ نه راغلو یو رستوران یو غټ رستوران ته راغلو یو برانچ ته راغلو چې اوس شکر الحمدلله د ما 4 برانچونه فعاله دي ارزان قیمت کې ده شارینو کې ده تیمني کې ده یو دنه کارتیسۍ کې ده چې ما برانچونه دي او فعاله دي او خلک له بریاني څخه راځي کله مې شروع کړ اول خو نه وم بلدتیا مې نه درلود ما چې کله پوهنتون ویلې بیا یو رستوران و د امیر خان په نوم ما هغه سره شاګردي کوه که نه څه هم ما پوهنتون ویلې خو بیا مقابونه مې مینځل هلته 50,000 افغانۍ راکول بیا هلته یو استاد و هغه استاد ته زما کله کیسه وکړه چې زما دا رقم پوهنتون وایم ما مکتب نه فارغ یم او زه په دري و پښتو او په انګلیش ښه پوهېږم او بلدتیا لرم بیا هغه استاد راته ویل زه دا کار تاته ښیم نو د دې لپاره چې ته پوهنتون هم وایې او مکتب نه هم فارغ یې هلته زیاتره هلته کسان چې راتله خارجیان راتلل هغه څه به ما یې کوه خبرې کوه ترجماني به ما کوه ما انګلیش زده ده نو دغه لپاره هغه استاد ویلې زه دا کار تاته ښیم بیا کار راوښوده بیا مې هم داسې یو 2 کاله دا کار نه کوه چې کله په هغه وظیفه کې وم نو بیا چې کله بېکاره سوم نو بل چاره نه و زیات وګرځوم په وزارتو باندې کار راته پیدا نه سو نو زه هم راغلم دا بریاني شروع کړو شکر الحمدلله مخکې یو کراچۍ و اوس الحمدلله غټ غټ رستورانتونه دي او 4 دانې برانچونه دي ټول کابل کې فعاله دي او همداسې چې ما کومې لوګانې زه خپل صفحې ته پورته کوم د ډیوه بریاني په نوم صفحه مې لرمه خلک نه ننګرهار نه پکتیا نه خوست نه دی ماته مسجونه کوي چې وروره تاسې دلته یو برانچ خلاص کړئ خوست کې یو برانچ خلاص کړئ پکتیا کې یو برانچ خلاص کړئ یعنې ننګرهار زیاتره ماته چې مسجونه راځي ننګرهار نه راځي تاسې ننګرهار کې برانچونه خلاص کړئ او زیاتره خلک زه چې دلته مشتریان راسي او زه اصلا مشتری نه پوښتنه نه کوم چې کوم ځای نه راغلی راځي بریاني خوري بیا راته وایي چې استاده ما تا یو ویډیو لیدلې و په صفحې کې د ننګرهار نه خاص راغلی یم بریاني پسې نو شکر الحمدلله چا چې بریاني خوړل راضي ده د ورځ تر بلې شکر الحمدلله زه مخ په زیاتېدو ده بریاني دیګ په حساب ووایم یو 15 دیګه د ورځې وځي الحمدلله د خدای په توکل سره فعلا ما سره خو دلته 6 نفره ده په دې مرکزي کې ده او نورو نمایندګو کې 3 نفره دي ټوټل 13 نفره ما سره کار کوي آزاد شغل یو ډیر ارزښتناک او ګټور کار دی ځکه چې انسان ته د وخت ځای او عاید په برخه کې ازادي ورکوي په آزاد شغل کې څوک د بل چا تر امر لاندې نه وي بلکې خپله د خپل مهارت زحمت او نوښت په اساس کار کوي وظیفه داسې که د نن کار وکړه د ورځې به کار کې د شپې به یې خورې او آزاد شغل خو داسې ته به هم پکې خوشحاله یې آینده به دې هم ښه یي ورسره د تا اووم نسل به هم پکې خوشحاله یي ولې چې آزاد کار ما خپله وظیفه کوه تقریبا څه کم داسې ما 28,000 روپۍ معاش هم درلوده خو میاشتې اخري کېده زه به 1 روپۍ به هم راسره نه خو شکر الحمدلله ما چې کله دا کار شروع کړی ده او د آزاده کار زه شکر الحمدلله ډېر څه باندې پیسه وایم او شکر په هر څه ته رسیدګي لرم په آزاد شغل کې پاکوالی صداقت مهارت او ښه اخلاق ډېر رول لري که یو څوک په خپلو کارونو کې دغه ځانګړتیاوې ولري نو هرومرو د خلکو باور هم ترلاسه کولی شي آزاد کار یوازې د عاید سرچینه نه ده بلکې د شخصیت او باور هنداره هم ده آزاد کاروبار کې خو اول
باید سړی کار شروع کوي باید نظافت پاک وساتي. ولې ما کراچۍ ځان ته جوړ کړی 40,000 افغانۍ ما په څلور کراچۍ لګولي ولې ډېر ښایسته مې جوړ کړی و. بیا نظافت له لحاظه ما دا کار شروع کړ. ما زه خو باید یو سړی پوه وي چې نظافت یو سړی پاک کړي که نه هغه کار رشد کوي. دستکشې باید وي، خولۍ باید وي، او بل د دې خلکو سره تکلم د ژبې دا باید ډېر ښه وي. که مثال یو بد اخلاقي وکړي او مشتریان در ناراضي دا بیا نه چلېږي. داسې مثال یو چاته خوند ورکړي بریاني تا ته راځي دا خاص د بریاني لپاره هم راځي، خاص د تا د اخلاقو لپاره هم راځي. نور لرې ځینو کسان ما ته راسي بیا زه ډسکاونټ ورکوم، تخفیف ورکوم، که شلي که دېرسي که سلي زه تخفیف ورکوم. بیا دغه هم خوشحالېږي د لپاره هم بل ورځ راځي بریاني لپاره. نو څوک چې لرې نه راغلي ما بیا تخفیف نه ده پرېښودی که نه زموږ خوراک 160 افغانۍ ده. 3 نفر راغلي 360 کېږي، پیپسیان مې ورته نه دی حساب کړي. بیا په 360 روپۍ کې 300 روپۍ اخلم، سل یې ورته حسابوم، پیپسیان هم نه حسابوم، اوبه هم ورته نه حسابوم. او بیا مثال د لارې کرایه ورکړي پوه شوم 100 کرایه ورکړه بیا 50 بیا زه نه حسابوم بریاني کې. ولې دا لرې ځینې زحمت باسي راځي تا بریاني لپاره او ته دلته راسې او قصابي پرې وکړې پیسې ډېر ترې واخلې که نه بیا نه ارزي. پام یوازینی کار په شخصي کاروبار کې بهتره دا ده چې یو انسان اخلاق ولري او نظافت باید پاک وساتي. دغه د زیاتره پوهنتون ملګري مې ډېر دي، هغوی اوس هم بعضې بېکاره دي. پرون هم یو دانه راغلی و جمعې ورځ راغی هغه ما نه د مشوره وویل زه دا خپله پوهېږې چې مسلک یو ځای فارغ شوی خو زه بېکاره یم خو ته شکر الحمدلله وایي کار لرې. ما بیا د کار هغه وروښودم ما لږ راځه که ته بېکاره دا د ما د ارزان قیمت برانډ دا چاري داود خان کې داسې زه نوی بېکار شروع کوم کره کړی مې ده لږ څه پاتې دي دا کار. ما زه به دا تا کار تا ته وښیم که ته شرم نه کوې مثال دا نه وایې چې ما زه شپاړس یم پاس یم زه لسانس یم راز دا کار به تا ته زده کوم وروره که په معاش را سره چلېږه په معاش وچلېږه او که په شریک چلېږه په شریک وچلېږه د لپاره چې وروره ته مې یو 100 روپۍ حلاله پیدا کړې موږ ته مې یو څه پیدا شي وروره. هدف دا ده چې بېکاره باید کښېنو په کور کې. ولې دغلته اوس زه راغلی یم دلته کار کوم بریاني کاروبار کوم زیات خلک ما باندې دا خندلې چې ته یې نسې کولی یا ته لسانس یې دا بریاني کوې. اوس هغه خلک چې ما ګوري چې زه رستوران لرم برانچونه لرم ما سره 14 نفره کار کوي هغوی افسوس کوي په دې باندې چې دا مو څه کوو چې هغوی بېکار دی شکر الحمد زه کاروبار لرم. هدف مې دا ده چې هېڅوک باید په کور کې دغه کښېنه دي. هر څوک چې دا که لیسانس ده که ماسټر ده که 12 پاس ده که مکتب یې نه ده ولی باید بېکاره کښېنه دي او کار باید وکړي سره. نو زه ټولو ځوانانو ته دا وایم چې شخصي کاروبار وکړئ. شخصي کاروبار کې برکت هم شته او خدای پاک دې درته ډېرې هم خو یو شی به تاسو نه هېروئ اخلاص او نظافت نه به نه هېروئ په هر کار کې انشاءالله چې مخ ته ځئ بند به نه پاتې کېږي له خیر سره. په هر کاروبار کې د مشتریانو رضایت تر ټولو مهم اساس ګڼل کیږي. که مشتری خوشحاله وي کاروبار وده کوي او که ناراضه شي کاروبار وروسته پاتې کیږي. رضایت یوازې د محصول یا خدمت په ښه والي پورې تړلې خبره نه ده بلکې د اخلاقي چلند، ښې خبرې، رښتینولي او وخت پابندۍ سره هم تړاو لري. کله چې یو کاروباري د خپلو مشتریانو غوښتنې، ستونزې او نظرونه په پام کې نیسي نو هغوی اعتماد کوي او ښې اړیکې ورسره جوړوي. دا اعتماد بیا د بریا دروازې پرانیزي. نو ویلی شو چې د مشتری رضایت د هر کاروبار زړه دی. که دا زړه درزیږي کاروبار هم ژوندی پاتې کیږي. زما نوم شاهد دی او زه دلته سافټویر کار کوم. کورونه مې په کندهار کې دي او دلته تقریبا زما دلته 3 میاشتې شولې او دلته په دا کابل ښار کې مسافري کوم مطلب کور مې په کندهار کې دی صحیح. نو دلته کابل ښار کې زه ډېر وګرځېدلم یاره مطلب ما ډېر خوراکونه وخوړل د کابل ښار. نو زما په زړه یو مو نه لګېده کله به مې نس خراب وکړ یو مسافر بل به ناجوړي نو دا بازار ډوډۍ خو انسان خرابوي او بیا دلته د خوراک هم دې صفا نور کوي په یو مطلب غوړي داسې چې چینج کړي د هر خوراک سره
هغه انسان نسم نه خرابوي، ناجوړي نه مې سړی صافي. نو کله چې دا ډیوا بریاني دلته شروع شوله، نوی سټارټینګ شروع شو، ماشاءالله دا جانزیب زموږ ورور ښه ځوان دی. نن سبا نو ځوانان کله دونه مخته تګ کېده، ماشاءالله ډېر مخته تګ لاړو، ډېر کاروبار یې ماشاءالله ماته خوند راکړو. ما اندازه چیک وکړه د ډیوا بریاني، یاره چې کله ما چیک کړه دا ډیوا بریاني، یاره نه ما نس درد ولده، نه مې ناجوړي ولدله، او په زړه مې داسې ولګېدله د بازار نور ډوډۍ ما خوړلې داسې نه لګېدلې په زړه، او دا داسې ټیټ په زړه ولګېدله. یاره زه اوس د دې غټ مینهوالی شم، سهار هم خورم، سهار ناشته کې، او دا سیکنډ ټایم غرمه کې هم خورم. نو زما په زړه دا ټیټ لګېدلې دي، بل شي ته مې بیخي زړه نه غواړي. نو دا جانزیب ورور خدای په کاروبار کې برکت واچي، ښه ځوان دی والا، ښه کاروبار یې د خدای دې مخته تګ ورکړي. نورم ډېر مینهوال لري، زه د ډېر خلکو ځای نه وینم، ډېر خلک وایي ستا ویډیو یا ما انسټاګرام کې یا ټیک ټاک کې لیدلې ده، ویب سایټو کې د مطلب سوشل میډیا کې ویډیوګانې ګوري د دې، او د دې مطلب مینهوال ډېر دي، د هر خوان ورته راځي خلک چې مطلب ستا بریاني موږ داسې لیدلې ده، راځه ټرای کړو، او چې ټرای کړي ولا داسې خوند ورکړی، دوباره هم هغه کسان لیدلي چې ورته راغلي، داسې نه دی. زه خپله دلته نوی چې راغلم کندهار کې، هلته بلد یم، هلته مې خوراک کړی دی، د کور ډوډۍ چېرې د بازار ډوډۍ، نو تاسې خپل هم خبر یاست ډېر فرق کوي. نو ما ته ډېر خوند راکړو. نو زه څه وایم نور پکې، داسې هغه نشته چې داسې ووایم چې یا دا داسې خراب دی. ماشاءالله خوراک ډېر صفا دی، ډېر ښه پخوي او ښه منظمه، هم په پیسو کې د سره کوي، چې مطلب مینهوال شي، ریګولر کسټمر یې په پیسو کې د سره کوي، هره خوا کې د سره کوي، او ډېر ماشاءالله اخلاقي ځوان دی. بس خدای پاک دې ته کاروبار کې برکت واچي. سره زمونږ سوشل میډیا باندې ستاسې هم ډېر غټ رول دی. اول تاسې د وجې نه تاسې خدای ژوندي لري، آباد ژوندي لري، تاسې هم ډېر غټ کردار دی په هغه کې. نو تاسې د وجې نه هم ډېر خلک داسې پرمختګ کوي، لکه اوس جانزیب ورور داسې نور څه ځوانان دي. نو زه تاسې نه ډېر پرودانۍ کوم چې تاسې راغلي، مطلب موږ هم داسې الاحوال وکړو، داسې زموږ رایه مو واخیستله. نو خیر تاسې نه ډېر مننه کوم، تشکر. او شکر هم موږ شپږ ورونه یو، بیا دا شپږ ورونه کې الحمدلله موږ پلار په ټولو باندې تعلیم کړی ده. ما کشری ورور داسې دلته ما سره کار کوي، دلته بریاني بخش کې، هغه د موږ نه ټول کشر نه ده، اوس هغه په پوهنتون کې ده. یعنې موږ ټول ورونه تعلیم کړی ده. مشر ورور مې ده فعلا په امتحان کې ده، د مرکزي دفتر کې کار کوي، او دوم ورور مې په روشن کې کار کوي، درېیم ورور مې سیده سوپر مارکېټ لري، څلورم زه یم، پنځم ورور مې سیده هغه اوس پوهنتون دوره یې ده، او د شپږم هم هغه پوهنتون دوره ده. موږ چې یو دلته بایزید روحان پوهنتون کې محصلین یو د طب په برخه کې، نو موږ دلته اتاق ده، نو موږ چې دلته راځو ډیوا بریاني ته راځو، ډېر ښه ډوډۍ ورکوي، ذایقه یې ډېره ښه وي. تقریبا دا څوم ځل ده چې موږ راځو، او پاک صفا چاپېریال وي دلته، ډوډۍ منظمه وي، کارکوونکي ډېر تکړه دي، نو ذایقه یې ډېره ښه ده. موږ خپل اتاق کې ډوډۍ چې نه برابرو همدلته راځو. ماشاءالله یو خو چې دی کارکوونکي ډېر ښه په اصولو برابر دي، دویم دا چې ذایقه یې بیخي برابره ده، او اقتصادي هم د خلکو سره ډېر ګزاره کوي په ریټ. دلته ډېر محصلین راځي، د لیلیو کې اوسېږي محصلین هم راځي دلته خوراکونه کوي. سړک په غاړو باندې کوم خوراکونه چې دي دا صحت ته ډېر مضر دي، ځکه بکټریاوې ګارد غبار په یې باندې تلېږي. دلته چې د هر څه صفا سوتره دی، بریاني ډیوا بریاني کوي، لوکس دي، صفا دي، تازه کوم ډوډۍ چې پخېږي هماغه د ورځې په جریان کې ووځي. یو ځل څوک راشي دلته د ماحول وګوري، د کارکوونکي وګوري، او ډوډۍ وخوري، کم مصرف پرې راځي، نو انشاءالله بیا هر څوک کولی شي چې دلته راشي بدون د کوم هغه نه دی به راځي دلته به ډوډۍ خوري.
بریاني فی خوراک په 120 روپۍ خرڅوو، بیا په 100 خرڅوو. مثال زه خو 120 وایم موږ بیا څه وایي چې لږ وړاکه یې که بیا همغه یو خوراک موږ ورته په 100 روپۍ حسابوو. بیا څه وایم ولا اتیا دي یا 80 دي یا 50 دي. څوک دوکان ته مې دننه څه بیا یې خالي نه پرېږدم چې لاړ شي. 50 هم ورته اچوم، غوښې والا چکن والا ورته اچوم. بس دنده خلک دوه ورځې دلته رسېدلی، خلک نه پرېږدم چې ما دوکانه همداسې وځي نایله وځي، بس ورته اچوم. او څوک چې دوکان ته راشي مثال یو بېوسه انسان خالي رانه نه ځي انشاءالله، ولې چې زه خپله دا وخت ما باندې تېر شوی دا غریبي نه یې پرېږدم چې همداسې لاړ شي، حتما به یو شی خوري به یې به سره. او شکر الحمد د خلکو دوه ورځې دلته رسېدلی. مننه، کور مو ودان، ستاسې هم راغلی، الله مو راوله، بس تکلیف تاسې مو وکړی.